د کابل ولایت د حسابز ولسوالۍ کې د سړک پراختیا اساسي چارو په دوام د برېښنا لیږد شبکې مسیر بدلون پروژه په چټکۍ سره د پلي کېدو په حال کې ده. د دې پروژې اساسي چارو په دوام به د 6.2 کیلومتر په اوږدوالي د برېښنا لیږد شبکې مسیر بدلون پیدا کړي او پر دوام به یې 110 برېښنا لیږد پای نصب شي. مسؤلین وایي د دې پروژې چارې په کندنکاري، پایو نصب او بنسټونو جوړولو بېلابېلو برخو کې په چټکۍ سره روانې دي او ټاکل شوي چې له ټاکل شوي وخت سره سمې یې چارې بشپړې شي. این پروژه 138 پایه داره و اکثر پایه ما 800 کیلوگرم فورسام است، 400 کیلوگرم فورسام است و در مجموع پایه همگیش آهن کانکریتی می باشد. د پروژې مسؤلین همداراز د چارو د تطبیق پر مهال د کیفیت کنټرول اصولو او تخنیکي معیارونو خوندیتوب ته د ځانګړې پاملرنې یاده کوي او ډاډ څرګندوي چې اړونده چارې به یې د پیاوړو معیارونو پر بنسټ بشپړې شي. دا پایې نور زیزي پورې فرق لري. موږ داسې وخت کېږي چې 10 پایې 12 پایې نصبوو، داسې وخت کېږي چې لکه د دې ځای غوندې لازبندي ده، دزبندي ده، 8 دانه و پایه 8 دانه نصبیږي هم کانکریتی. باز قالب بندی میکنیم که 10 سانتی یا 15 سانتی زیادتر کمتر نظر به همون سیستم انجینری باز را جوړش میکنیم دیگه. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې د سړکونو پراختیا چارو سره مل د برېښنا لیږد شبکو ګڼ مسیرونو تغیر موندلی چې ورسره مل د شبکې اصلاح، نویو برېښنا لیږد موضوع غځولو، میټر بکسونو ترمیم او اړونده پراخې اصلاحاتي کړنې هم ترسره شوي.